سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور یو پوښتنه څو وارې کمنټ کړې ده. د پوښتنه دا ده چې دغه یو کس چې 18 میاشتې کله ډبلن وي او ډبلن نه بعد د دې څه پروسیجر دی، په دې باندې یو ویډیو جوړه کړه. دی وایي چې په دې اړه معلومات راکړه. ورور، هر کله چې ته 18 میاشتې ډبلن ته واوښتې او 18 میاشتې پوره شوې، نو ډېر اسانه پروسیجر دی. که چېرې ته وکیل لرې نو وکیل ته به لاړ شي، وکیل به تا ته یو خط ولیکي. دا بهتره خبره ده چې وکیل ته لاړ شي او وکیل نه یو خط درته ولیکي. ټول دغه ستا چې څومره وخت پوره شوی، کله ته ډبلن شوی، دغه ټول پروسیجر درته یو خط کې ولیکي او خط تا ته وکیل درکوي. هغه خط ځان سره واخله او بیا خپل پرفیکچور ته لاړ شه. دغه پروسیجر دی، دغه طریقه لار ده. که چېرې کوم ملګری د وکیل نه لري نو بیا هم د کوشش وکړي چې وکیل ته لاړ شي، وکیل پیدا کړي، وکیل دغه خط ورکوي. هیڅ مشکل نشته. تاسو هر وکیل نه چې تاسو غوښتنه وکړي تاسو ته دغه خط درکوي او خط سره تاسو لاړ شئ. دا خط ولې زه تاسو ته د دې مشوره درکوم، هغې وجه دا بغیر د خط نه هم تاسو تللی شئ. خو ښه خبره ده، ځکه که تاسو چېرې خط سره لاړ شئ او خط کې هلته پرفیکچور کې تاسو په فرانسوي ژبه باندې نه پوهیږئ، نو دغه خط کې په اسانۍ سره وکیل تاسو ته دا تشریح کوي، دا لیکي ستاسو دغه ټول پروسیجر. نو هغه به هغو دپاره اسانه وي چې تر څو ستاسو په دوسیه باندې هغه پوه شي او تاسو ته د نورمالۍ هغه ریسیپیسي درکړي او کتابچه درکړي. نو دې دپاره زه تاسو ټولو ته دا مشوره درکوم چې بهتره خبره دا ده چې تاسو د وکیل نه خط والئ او بیا لاړ شئ پرفیکچر ته. دې کې ورور څه داسې د پروسیجر په اړه څه داسې خاص خبره نشته. تاسو چې هر کله 18 میاشتې وخت پوره شو نو تاسو بیا کولی شئ چې خپل پرفیکچور ته لاړ شئ او کوشش وکړئ چې د وکیل خط ځان سره اوسئ. نو دا به ستاسو دپاره او هغه کوم پرفیکچور کې چې کوم مسؤل کس دی هغه دپاره به ډېر اسانه وي، تر څو ستاسو په دوسیه باندې د هغه پوه شي، هغه سر پرې خلاص شي او تاسو ته نورمال ریسیپیسي درکړي او تاسو ته کتابچه درکړي. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه ته کمنټ کولی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم په مخامخه.